له ډېرو ملګرو سره پوښتنه دا پیدا کیږي چې سیکولریزم څه ته ویل کیږي. رونو تاسې به ضرور د سیکولریزم نوم اوریدلی وي، خو د سیکولریزم په اهدافو او موخو باندې که نه پوهیږئ موږ یې درته وایو، خو تاسې تر اخره پورې له موږ سره پاتې شئ. رونو سیکولریزم اصلا یوه انګلیسي کلمه ده او معنی یې بېدیني ده. یعنی دا سیکولریزم اصلا یوه انګلیسي کلمه ده او معنی یې اصلا بنیادي او ریښوي معنی یې هم همدا ده چې بېدیني کول دي. په ډېرو کتابونو کې د سیکولریزم اصطلاحي تعریف داسې راغلی چې دین جدا کول له سیاست او دولت څخه عبارت له سیکولریزم څخه دی. یعنی دوی په دې عقیده دي چې هیڅ وخت دین باید په سیاست او په دولت او یا په حکومتولۍ کې باید شامل نه وي، مګرم د اسلام ټول کارونه که دین دی، که سیاست دی، که حکومتولي ده، که مدیریت دی، ټول په اسلام ولاړ دي. خو مګرم دوی څه وایي چې په هیڅ وخت کې باید دین په دولت او سیاست کې باید شامل نه وي. دین باید جدا وي، دولت باید جدا وي او سیاست باید جدا وي. دغه سیکولریزم کوشش دا کوي چې دینداره سړی بېدینه کړي. هغه ځای کې چې د اسلام پر اصولو او د اسلام پر امورو باندې خلک پوهیږي، د اسلام اصولو او امورو ته غاړه کېږدي، دوی خلک په هغلته کوشش کوي، هغلته خپل کسان روزي، خپل جنټان روزي، تر څو په دینداره خلکو کې دغه سیکولریستي مفکوره عامه کړي. وروسته به تاسې په تاریخ کې ولولئ چې دوی په څه طریقې سره مسلمانان بېدینه کړي او خپلې مفکورې ترې راړولي. انشاءالله د سیکولریزم تر آخرنۍ نقطې پورې به زه داسې په هره ویډیو کې جدا جدا په دې باندې بحث کوم. اوس سیکولریزم چا رامنځته که، چیرته رامنځته شو، ډېر کار ورته چا وکړه. رونو اصلا د لومړي ځل لپاره د سیکولریزم مفکورې ته چې چا کار کړی هغه کوپرنیکس دی. دا اصلا د پولنډ هیواد اوسیدونکی دی. دا په اصل کې یو فیلسوف او ساینسپوه و. دا په یاد ولرئ دا ډېر مطرح خلک چې دوی په خلکو باندې خلک ډېر باور کوي، لکه د پوهنتون استاد شو، لکه مثلا علما شو. نو دا سړی هم په هغه وخت کې په پولنډ هیواد کې ساینسپوه او ورسره ترڅنګ فیلسوف. دې سړي د لومړي ځل لپاره د سیکولریزم مفکوره رامنځته کړه او دا سړی په دې فکر کې و چې د ویلې چې په دنیا کې یا په دې ځمکه باندې انسان اشرف المخلوق نه دی، د ویلې چې د لمر اشرف المخلوق دی. یعنی د الله تعالی له امورو نه یې جدا خبره کوله. نو د چې کله دا خبره وکړه نو د خلکو ویل چې دا خو پوه سړی دی، راځه د په خبر باندې راځي باور وکړو. نو هماغه ځای نه دغه مفکوره شروع شو، د دغه ځای نه دغه سیکولریزم ته کار شروع شو. له دې څخه وروسته بیا له پولنډ هیواد څخه وروسته په پولنډ کې چې کله سیکولریزم شروع شو، ورو پورې نور هیوادونو طریقې شروع شو. له دې وروسته بیا په فرانسه کې یو بل کس پیدا شو چې د دیکارت په نامه و. دا هم یو ساینسپوه او د اصلا دا فکر کوو چې دا د انسانانو یا د مخلوقاتو خالق الله رب العزت نه دی، نعوذ بالله. د خپلو پیرویانو د خپلو کسانو ته دا فکر ورکو چې د انسان ذهن او عقل په خپله د انسان خالق دی. یعنی دیکارت په فرانسه کې خلکو ته دا فکر ورکو چې نه، نعوذ بالله، الله تعالی د خلکو خالق نه دی، د مخلوقاتو خالق نه دی. هغه دا فکر خلکو ته ورکو چې دا د انسان خپل ذهن او عقل دا په خپله د انسان خالق دی، خلقونکی دی. له ده څخه وروسته بیا په فرانسه کې یو بل کس پیدا کیږي، هغه هم دې مفکورې ته ډېر کار کوي. هغه د نیوټن په نامه کس و، ضرور تاسې به یې نوم اورېدلی وي. دا فزیک پوه و. د هم سیکولریستي مفکورې ته کار شروع کړ. د داسې ویلې چې دغه څومره مخلوقات چې دلته شته د دوی خالق الله رب العزت نه دی، دوی بلکې په خپله پیدا شوي. دیکارت داسې ویلې چې د انسانانو خالق د خپله د انسان عقل او ذهن دی، خو ده څه ویلې چې نه، څومره مخلوقات چې په دې دنیا کې دي د دې ټولو خالق نشته، دوی په خپله پیدا شوي. کله چې دې دریو کسانو دې مفکورې ته کار وکړو نور
ورو په ورو د دې مفکورې پلویان ډېرېده چې له ډلې ډېر خلکو کار ورته کړی. یو لیژیا فرانسوي دی، هغه ورته ډېر کار کړی. پیزیو باح الماني دی، ده ورته ډېر زیات کار کړی. نیچ الماني ده ورته ډېر کار کړی. ډراوین برطانوي ده ورته ډېر کار کړی. پال ساټیر فرانسوي ده ورته ډېر کار کړی. پی جی ټایټ امریکایي ده ورته ډېر زیات کار کړی. دا هغه خلک دي چې د سیکولریزم د مفکورې په سر کې نومونه راځي او دې خلکو د سیکولریزم مفکورې ته ډېر کار کړی دی. کاوله کې د سیکولریزم مفکورې ته کوپرنیکس کار کړی، خو له دې وروسته بیا دې خلکو هم د سیکولریزم مفکورې ته ډېر زیات کار کړی. دې خلکو هڅه دا کوله چې کوشش دا کوو چې باید دغه د سیکولریزم مفکوره په اسلامي هیوادونو کې عامه کړي. اسلامي هیوادونو کې باید په یو ډول نه یو ډول دغه سیکولریزم مفکوره عامه کړي. که هغه څومره لګښتونه په دې کېږي باید دا موږ عامه کړو. دا چې اسلامي نړۍ ته سیکولریزم مفکوره څنګه راغله، څنګه سیکولرستان وتوانېده چې په اسلامي نړۍ کې او بیا په اسلامي هیوادونو کې سیکولرستان وروزي، دا به درته انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې درته ووایم.